تیر بیان کم تردیزی پورے خبر را رسولی وا چی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود او د هغه ملګرو په اور کې ورواچولو او هغه اور چې د هغې د پاره 3 میاشتې خشاک را جمع شوی الہ العالمین دغه اور په خپل خلیل باندې ګل او گلزار کو الله پاک ورته دغه اور د جنت باغیچه وګرځوله حضرت جبرائیل علیہ السلام د جنت نا جنتی تخت روڑ اغی باندی ابراہیم علیہ السلام کی ناست د هغه تخت خی طرف تا یو چینا د یخ عبورا پیدا شوا او گس طرف تا د انارو یو زبردست و بہترین ونرا پیدا شوا ابراہیم علیہ السلام د دغه یخی چینی او به استعمالولو د انار و خوړل او الہ العالمین ورتا د دې دوو ګوتو نه جنتی خوراک هغه شروع ک د دې ګوتې نه چې کوم د ابراهیم علیه السلام ته جنتی شات ملاویدل او د دې ګوتې نه ورته جنتی پی ملاویدل ابراهیم علیه السلام دغه اور کیو بهر دنیا ته دا اور ښکارېده د اور لمبې وی لوګیتې نه ختل خو لیکن دغه اور الله پاک د خپل خلیل د پاره د جنت باغیچه ګرځولې وه نو دا نمرود یو ځل د غر څوکې ته وخته او تماشه کوي او ګوري دا منظر او نظاره ګوري چې ابراہیم علیہ السلام بد اور کی مکمل ختم شوی وی خو کله چې دی د غر څوکې ته وخته او وی کتل نو ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان تخت باندې ناست دی او انتہائی خوشحال دی نو دی نمرود د ځان سره اوی معلومیږي د دینا چې دا برحق د الله پاک پیغمبر دی که چرې دا د الله پیغمبر نه وی نو د اور به سوځولی و دا فیصله نمرود د ځان سره وکړله او ویل چې یقینا دا د الله پیغمبر دی علماء لکی چې قریب دا او نزدې دا چې د نمرود ایمان راوړی وی خو لیکن ایمان راونړه ځکه د باندې خپل نفس غالب شو د نفس چې کوم د ایمان راوړلو ته پرې نه ښوده دا نفس د انسان انتهایی خطرناک دشمن دی او دا انتہائی سرکش دے دا د هغه سیرلی شوی ساروینم سرکش دے دا انسان تباکی د هلاکت کندې ته غورځي تاسو ګوري شیطان دا نفس دوکه کړو د قرنګ نمرود دا نفس دوکه ک د چې دا اعلان کو انا ربکم الاعلی نو دا د نفس دا خبره کوله چې انا ربکم الاعلی نو دا نفس په دې نمرود باندې غالب شو ورته ویل دا سکی ایمان راونړي که ایمان دې راوړه بادشاہي دې ختمیږي تس نس بشي بادشاہي به دې لاړ شي حکومت به دې لاړ شي وزیر اعظمی بده لاړ شي صدارت بده لاړ شي بیا بسوک ستا خبره نه مني دویم دا چې د نفس ورته وې چې اوس څنګه ایمان وروړي تا خو ځان ته خدای ویلې دی نعوذ بالله ستا هغه خدایي به ختم شي بیا خو ته تاسو خدای نه ویا نو دې چې کم دی
دے نفس دوکک ایمان رونڑ کینی دا دا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دغا معجزہ اکتلا چھ اللہ پاک پہ دغا اور گل و گلزار کا اللہ پاک ورطا دا اور دا جنت باغیچہ اگرزولا خو لیکن دے نفس دوکک اکثر انسان چی گمراہ شوے دے نو آغا دا نفس دا وجنا تاسو گوری دا مکی مشرکان و کافران چی کم دا کفر پا حالت کی مڑشوی دی نو آغا نفس دوکا کریو اغوی دا نغختل چی مونگ دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ رسول و پیغمبر او نبی اوائیو سرد دین چی اغوی تا دا پتا و چی دا اللہ پیغمبر دے خو اغوی سوی که مونگا دا اوی چی دا اللہ پیغمبر دے نو زمونگا ملکیو سرداریو نوابیو خانی ختمیگی نو دیو جنا اغوی دیتا غاڑا نی خودلا تاسو گوری اکثر چی کم خلق لوی عہدے والا دی دنیاوی عہدہ ور سروی دنیاوی مال و دولت ور سروی دنیاوی جاہ و جلال ور سروی نو اغب د دین مخالفت کئی غریب سڑے کلم د دین مخالفت نہ کیا اغد دین ملگرتیا کئی او دے بانے تاریخ گواہ دے بہرحال نمرود دق کا معجزہ اولیدا خو لیکن ایمان ورتبیام نصیب نشو بعض علماء لیکلی دی چې د نمرود یو لوروا هغه د غر سوکې ته راغله او ډیر د کم عمر والا وا بعض علماء لیکي چې د غر د سوکې ته راغله چې وګوري دا اور څنګه دی او بعض علماء لیکلی چې نه د نمرود چې کم محلو د هغې چت ته د لور وختله او وی کته دا اور گوری او دا دے تماشا کئی چی دا اور بلیگی او کنا او دیتے چی آغا کم کس والا چولے دے چی آغا دے اور کی تکلیف ورطا رسیدلے دے او کنا دے رسیدلے نوی دغی معشومی چی او قتل ابراہیم علیہ السلام پا تخت باندے ناس دے او انتہائی خوشحال دے و جنتی لباس اغسطے دے نو دغی جنی دغی معشوم ورطا آواز اکا یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام تال دا اور تکلیف نہ رسی نو ابراہیم علیہ السلام ورطو فرمائل چنا دا اور چکم رب پیدا کرے دے او اغا رب او نغواڑی نو دا اور نقصان نشی رسول ہے ذکر دا اور دا اللہ مخلوق دے دا چی نقصان رسی او سوزول کئی نو دا بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم سرو دا اللہ پا ارادے سرو چی اللہ نغواڑی نو دا اور سوزول نشی کولے نو داغی معشوم ورطوے کچرتا کی زم ستا پا دے رب باندی ایمان روڑما او ستا دا رب تا بیداریو کما او ستا دا رب خبر امنما نو دا اور با ما تا ضرر رسی یا نا نو ابراہیم علیہ السلام ورطو فرمائل چنا دا اور تا ضرر نشی رسولے دا اور تال تکلیف نہ در کئی دا اور با تال نقصان نہ در کئی لکا سنگ چی مال نقصان نہ دے را کڑے اگر چی دا خلقو زپد اور کی واچولم خو لیکن اللہ نغختل نو دے اور پا ما باندے اثر اونک اللہ پاک راتا اور دا جنت باغیچو گرزولا وی اغی معشوم وی لا الہ الا اللہ
نشته دی لایق د عبادت غیر د الله نه. او بیا فرمایل ابراهیم خلیل الله، او ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی، دوست دی. کلمه ویلا او ایمان راوړه او بیا دغه اور طرف ته دا ماشوم را روانه شوه، تر دې پوری چې د اور د منځ ته راغله او حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته ځان را ورسو، اور ورته نقصان اون رسولو. بیا لږ سات دا د خپل پیغمبر ابراهیم خلیل الله علیه السلام سره حصار شوله، خبر اترې وکړلې او د هغې نه بعد دا دغه اور نه واپس راغله او ایمان قبول کړو، په ایمان باندې مشرف شوله. نو ابراهیم علیه السلام په دې اور کې 40 ورځې تقریبا تیرې کړې دي. ابراهیم علیه السلام به فرمایل چې زما د ټول زندګۍ بهترین ورځې اقوی چې کمی ما په اور کې تیرې کړې. د ابراهیم علیه السلام عمر مبارک چې کم دی، 2 اقوال دی پکې د علماو. بعض علماو لیکلی دي چې 175 سال عمر و، او بعض علماو لیکلی دي چې 200 کال عمر و، بعضو 25 کم 200 او بعضو لیکلی دي چې 200 کال عمر و. بهر حال ابراهیم علیه السلام فرمایي چې زما د ټول زندګۍ د ټولو نه بهترین ورځې هغه وې کومې چې ما په اور کې تیرې کړې دي. ابراهیم علیه السلام چې کله د اور نه راووتلو، نو د نمرود ډېر پیروکار داسې چې هغوی نمرود ته به سجده لګول او نمرود ته خدای ویلو. د ابراهیم علیه السلام دا زنده معجزه چې وکتل هغوی ایمان راوړه، په ایمان باندې مشرف شو. خو لیکن نمرود او د هغه بعضې ملګري هغوی ایمان راونړه. بیا هغوی یو منصوبه تیاره کړله، یو پلین تیار که د هغې منصوبې مطابق ابراهیم علیه السلام جلاوطن کړلو او ورته وی چې ته د دې علاقې نه وځه، بس دا مونږ ته پرېږده، یعنی هجرت وکړه، لاړ شه بس. نو ابراهیم علیه السلام ته د الله د طرف نه بیا حکم راله چې هجرت وکړه. نو په دغه کې بیا یو لویه فلسفه، یو لوی حکمت دی. خو دلته یوه مسله ذهن کې کېنوئ، هغه مسله دا ده چې الاله العالمین په خپلو بندگانو باندې، انسانانو باندې تر هغې پورې عذاب نه راولي چې تر څو په هغې کې د الله پاک نیکان بندگان موجود وي، الله ویلو والا موجود وي، مخلصین او دیندار خلق پکې موجود وي. نو د الله عذاب په دوی خلکو باندې نه راځي. خو ها که یو قوم راولګېده او دقه دیندار عناصر دا یې څو کړل، د خپلې علاقې نه وویستل، جلاوطن یې که، نو بیا په دغه قوم باندې الله پاک عذاب راولي. د ابراهیم علیه السلام واقعه کې به م راشي، مخکې یو واقعه راځي چې ابراهیم علیه السلام وادي السبع ته راغلو. نو دغه ته وادي السبع ولې وایي او د دې حقیقت څه دی، واقعه څه ده، نو هلته به م راشي.
دا قرنګ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ترسو پورې په مکه مکرمه کې موجود وو نو دا آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاطر د مکی مشرکانو باندې عذاب نور راغله اگر چې هغوی د الله پاک عذاب چیلنج کا سورۃ انفال کی الہ العالمین فرمائے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم دا الله عذاب چیلنج کا چې په مونږ دا الله عذاب راشي الله پاک دې په مونږ دردناک عذاب راولي یا دې الله پاک په مونږ باندې کانی راوړي دا اوې د مکه مشرکانو الہ العالمین جواب کوي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے زما محبوب دویل تر هغه پورې ز عذاب ورکون کې نه يم چې تر سو پورې ته په دوی کې موجود نو دالته مفسرین لیکي او اکثر مفسرین لیکلي دي چې کما علاقه کې د الله پاک نیک بندگان موجود وي دیندار خلق موجود وي نو په دغه خلکو باندې الله پاک عذاب نه راولي بیا خو کده خلکو سوکا دیندار خلق کې تنگ کړل او هغه د هغه علاقې نه هجرت وکانو الله پاک په دوی باندې عذاب راولي بیا نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړه مکه معظمه مدینه منوره ته لاړ نو هغه مشرکانو باندې الله پاک عذاب رال او د ټولو نه لوی عذاب په هغه باندې په غزوه بدر کې رال چې 70 سرداران تنمړ شو قتل شو او دا غي 70 سرداران هغه گرفتار شو بهر حال نمرود رال او د نمرود ملګری حضرت ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام د وطن اوست جلا وطن کويزا دا علاقه مونږ ته پرېږدا ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یوازي یو ور سره د تر لور دا نوم د حضرت سارا علیها الصلاۃ والسلام یو راره ده دا غنوم د لوط رستدام پیغمبر دے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بل دے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دا درې کسا د دریو کسانو قافله ده دوی دغه زینه هجرت کوي او په سفر باندې روانيږي یو شاعر وای ک وطن خوګ نه وی وطن پسې بچا نه جړل که وطن خوګ نوے وطن پسی بچا نه جړل هم په وطن پسی با احمد مجتبی نه جړل چې د سبا هوا براغلا د مکی د لوري په زار زار به محمد مصطفی او جړل وطن ډیر خوږي او کمزې کې چې انسان پیدا شوی وي او لوی شوی وي نوجوانی او بیا زندگی تیر کړی نو دا پر خودل ډیر ګرانی سړی یو ځکه یو میاشت تیر کی دو میاشت هغه ځې پر خودلم ورته ګرانی نو چې کم ځکه پیدایش شوی ولیکن چې الله حکم راشي نو د الله نیک بندگان بیازي وطن پرېږدي اگر چې تکلیف ورتوي زړه ته درد رسیږي خفغان وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هجرت کو جړلې کعبه مبارک ته قتل او د سترګونه اوخ کی روان وي او فرمایلی چې زبان قریب زر راځم بیا واپس نو ابراهیم علیه السلام روان شو د دریو کسانو قافله وا یو مقام د اغه ته حوران ویل کیږي دغه حوران ته چې کله ورسیدا ابراهیم علیه السلام د کپڑے تجارت شروع کا نوران دې سو شو ان شاء الله آئنده بیان کې درته وېما الله پاک دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی الہ العالمین دې مونږ او تاسو ټول په صراط مستقیم باندې روان کی